دوستانو ستړي مشئ. دغه ویډیو تاسو د دا د فلحال د علي افغان چینل نه دی ګورئ. نن زه دوستانو په دې ویډیو کې دغه زده کوو چې څنګه کولی شو د یو ګیم دپاره پري پیسې والو یا کاینز چې ورته وایي کاینز. نو دغه طریقه زه نن تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم. مثلا زه دا ګیم اوپن کوم، تاسو ګورئ دلته که وګورئ ما سره چې دي پیسې چې دي ټولې صفر صفر دي، او مثلا دلته چې زه پیسې غواړم چې واخلم هم تاسو کولی ګورئ دا دي، دا ټول پیسې اخیستل کېږي، خو دا تاسو نه ډالر غواړي مثلا چې تاسو به آنلاین پیمنټ کوئ د دپاره پیسې به ورکوئ او بیا به دا کاینز ځلئ. نو زه تاسو ته داسې طریقه ښیم چې هر څومره پیسې دي که وغواړئ هغه اخیستی شي. مثلا که دا هر څومره وي تاسو صرف یو کلیک په واسطه کولی شئ چې هغه پیسې ترلاسه کړئ فری، بغیر د انټرنیټ هیڅ مشکل نشته. خو دې لپاره راځو یو پروګرام ته ضرورت دی چې هغه پروګرام دی لکی پیچر. لکی پیچر پروګرام به ډاونلوډ کړئ. که چیرته غواړئ چې ډاونلوډ کړئ دلته به سرچ کړئ چې لکی پیچر به سرچ کړئ او بیا به په دې اوله ویب سایټ باندې کلیک وکړئ. تاسو ګورئ دلته راغی ډاونلوډ وبخئ ډاونلوډ. نو دلته څنګه تاسو کلیک وکړئ تاسو به لکي فیچر ډاونلوډ روان شي. خو ما فلحال ډاونلوډ کړی دی، زه نه ډاونلوډ کوم. او که چیرته بیا هم تاسو غواړئ چې لا اسانه ترلاسه کړئ، زه تاسو ته ویډیو نه لاندې لینک پرېږدم، هغه لینک باندې به کلیک وکړئ، تاسو به ډایرکټ دې ځای ته راولي. صرف په ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. چې کله مو لکي پیچر ډاونلوډ کړئ د دې څخه وروسته به لکي پیچر اوپن کړئ، او بیا چې مثلا کم ګیم تاسو غواړئ چې هغه هیک کړئ یا مثلا پیسې لاسته راوړئ فری، نو هغه ګیم باندې به کلیک وکړئ. مثلا دغه ګیم دی زما زه غواړم چې همدا هیکم. له دې څخه وروسته چې کله دلته کلیک وکړئ بیا به راشئ دلته دغه دریم اپشن ته، دلته به کلیک وکړئ. دلته مو چې کله کلیک وکړئ بیا به له دې څخه وروسته دغه اپشن ته راشئ کریټ مود اے پی کے فایل، دغه اپشن دلته به کلیک وکړئ. چې کله مو دلته کلیک وکړئ بیا به له دې څخه وروسته دغه اپشن ته راشئ اے پی کے ریپورټ فار ان اپ دی باندې به کلیک وکړئ. تاسو ګورئ چې کله مو دلته کلیک وکړئ تاسو باید دغه دوه چیکه لګولي اوسي، یو دا دی او بل چې دی دا دی. که چېرته نه ولګېدلي تاسو به دا دوه چیکه ولګوئ او دا لاندې دا چیک به لرې کوئ، دا به نه لګوئ. چې کله هم دا دوه چیکه ولګولې ټیک مارم کړئ، له دې څخه وروسته به راشئ دلته به کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک وکړئ نو دې دپاره لږ انتظار وباسو تر څو دا خپل پروسس وکړي. زیاتره وخت داسې ویل کېږي چې د دپاره باید موبایل روټ وي، خو دا داسې یو طریقه ده که موبایل روټ وي او که روټ نه وي نو دا طریقه پکې کار کوي. تاسو کولی شئ چې هر یو ګیم، یوازې دا نه چې هر یو ګیم تاسو وغواړئ چې هیک یې کوئ یا پیسې مثلا د هغې لاسته راوړئ، هر یو ګیم چې نو کولی شئ تاسو له دې څخه استفاده وکړئ. طریقه یې عین شان همدغه طریقه ده. نو دغه ته لږ انتظار وباسو. تاسو نورې ګټورې ویډیوګانې هم زما د چینل څخه لیدی شئ، یا هم اوس هم په راتلونکي کې انشاءالله زه دغسې ګټورې او په زړه پورې ویډیوګانې به خېژوم. نو تاسو دې لپاره زما چینل چې دی سبسکرایب کړئ، لاندې نورې ویډیوګانې هم شته دی هغه مو ګورئ. دغه دپاره لږ انتظار کاږو تر څو دغه تکمیل شي. دغه لږ وخلي، نو په دې خاطر
هر یو ګیم چې تاسو غواړئ همدغسې کولی شئ، که هغه کلش آف کلن وي یا مثلا بل وي، ما نه هم نوم یادوي وته. هر یو ګیم همدغسې کولی شئ. ډېره اسانه طریقه ده. ښه، د دې څخه وروسته مثلا تاسو به څه شی وکئ، که اوکې ووالو هم مثلا کیږي، خو براوز به ووهئ تر څو تاسو ته د هغه فایل چې تاسو مثلا اے پي کې فایل جوړ کړئ هغې ته تاسو بوځي. نو زه په براوز باندې کلیک کوم. ګورئ دا فایل دی، دا فایل موږ دپاره جوړ شو. ډایرکټ کیدای شي داسې هم کیدای شي تاسو دې باندې کلیک وکړئ او بیا یې انسټال کړئ، او پاس تاسو ته مثلا دلته ادرس درکړی چې دا فایل ستاسو په دغه ځای کې پروت دی، دغه ځایونو ته ورشئ او دا خپل فایل هغې ځای نه انسټال کړئ. خو مخکې له دې چې تاسو دا انسټال کړئ تاسو باید هغه ګیم یو وارې د خپل موبایل څخه ډیلیټ کړئ. ګورئ زه راځم هغه ګیم چې دی د خپل موبایل څخه ډیلیټ کوم. دغه ګیم دی، موږ له دې څخه اے پي کې فایل کریټ کړئ، یعنې جوړ هم کړئ. اوس ګورئ که تاسو دلته کلیک وکړئ او دلته انسټال ووهئ هم کیږي. ګورئ ډایرکټ انسټال یې کړی دی. او که داسې نه غواړئ ګورئ تاسو ته پاس دلته ادرس درکړی دی چې دا فایل کوم ځای کې پروت دی، هغه فایل هغې ځای نه هم انسټالولی شئ. ګورئ سټوریج دی، بیا چې دی مثلا د موبایل سټوریج دی، ډیوایس سټوریج چې ورته وایي، د موبایل حافظه. هغې کې بیا وروسته انډرایډ فولډر دی، د انډرایډ فولډر نه وروسته ډیټا ده، او له ډیټا څخه وروسته ګورئ کام ډاټ انډرایډ ویډینګ. همدغسې ترتیب په ترتیب سره زه تاسو ته ښیم چې مثلا دې ځای نه هم انسټال کولی شئ ما ورته ویلي. او که چېرته مثلا غواړئ چې راتلونکي کې چاته ولېږئ، مثلا بل موبایل ته ولېږئ، هغه به ډایرکټ همدغسې هیک وي او پیسې به لاسته راځي، یا ځان سره یې وساتئ. نو هغې دپاره به تاسو راشئ فایل ته، له فایل څخه وروسته مثلا راځم دلته موبایل سټوریج ته. موبایل سټوریج کې ما ته ویل چې انډرایډ فولډر پیدا کوم. دلته دا دی ګورئ انډرایډ فولډر. چې کله مې دلته کلیک وکړئ هغې نه یې راته وروسته ویل چې تاسو ډیټا ته لاړ شئ. له ډیټا څخه وروسته تاسو ګورئ دا دی ډاټ کام، ما چې درته هلته ولوسته ډاټ کام ډاټ انډرایډ ویډینګ. دلته به کلیک وکړئ. له دې څخه وروسته به بیا په دې فایل باندې کلیک کوئ، بیا به لکې فیچر والی. لکې فیچر څخه وروسته موږ مود اے پي کې اخیستی و، نو مود دلته به راشئ. له دې څخه وروسته مثلا ګورئ ما نور شیان هم کړي دي، تاسو به همدغه ګیم پکې پیدا کړئ چې هیلپ کیم ریسنګ همدغه ګیم دی. ګورئ دلته پروت دی. دې نه کولی شئ تاسو دا والی میموري کارډ کې واچوئ یا مثلا خپل کمپیوټر کې ځان سره وساتئ تر څو آینده کې بیا هم همدغسې استفاده وکړئ. ګورئ دلته لیکلي دي چې اے پي کې اخره کې تاسو وګورئ، یعنې دا تیار وز هیک شو. نو دې پیسې کولی شئ تاسو فری لاسته راوړئ. اوس زه دا انسټالوم، له دې څخه وروسته انسټال وهم. اوس کولی شئ دغه ګیم ځان سره وساتئ یا همدغه فایل بل چاته ولېږئ، بل موبایل کې هم ډایرکټ به بغیر د لکې فیچر څخه کولی شئ تاسو فری پیسې لاسته راوړئ. نو اوس دغې ته انتظار کوو. په بخښنې دا انسټالو ما نه دلته کلیک بې ځایه وشو، نو په دې خاطر دا کته شو چې ته لږ انتظار کوو. دغه ولږ بخلي. نو ګورئ د دې څخه وروسته راځم اوپن کوم. چې کله مې اوپن کړئ اوس تاسو ګورئ زه تاسو ته ښیم چې څنګه مثلا پیسې اوس فری لاسته راوړلی شي. ګورئ دا دی تاسو ګورئ دلته کولی شئ تاسو هم لاسته راوړئ. دلته
شاپ باندې ما چې درته ویلو چې کلیک به وکړئ. اوس ګوره دا دی زه راځم مثلا دا په 0.2 ډالر تاسو ته درکوي. ته پې صرف دلته یو وارې کلیک وکړه پاس به تاسو ګورئ دلته به پیسو ته ګورئ. دلته صرف یو وارې کلیک کو ګورئ تاسو سره هلته پیسې اضافه شوي. همداسې نور دا مثلا غواړم دا دومره پیسې غواړم دې باندې صرف کلیک کوم تاسو هلته پیسې اضافه کېږي. ګورئ چې کله داسې اپشن درته راغی دغه اپشن به ورته ټیک مار کړئ او له دې نه بعد به یس ووهئ. ګورئ نو دغه طریقه ده دوستانو. کولی شئ نور هم هر څه شي تاسو لاسته راوړئ. دغه مثلا زه راځم دغه ماته په 0.8 ډالر باندې دغه پیسې ماته راکوي. نو صرف زه دلته یو وارې کلیک کوم تاسو ګورئ دلته ما سره چې دی دومره پیسې اضافه شوي فری. نو کولی شئ هر څومره چې تاسو اضافه کول غواړئ هغه اضافه کړئ او له ګیم څخه همداسې ګیمونه وکړئ او خوند یې والئ. نور ګیمونه هم پې کېږي چې هر یو ګیم مثلا تاسو وغواړئ کولی شئ چې د دې لکي پیچر په واسطه چې دی همدا طریقه ورسره استعمال کړئ. نو انشاءالله چې ستاسو ګیم به هیک کېږي. نو دوستانو په دې هیله چې دغه زما چینل دی دا در سره خامخا سبسکرایب کړئ. لاندې نورې اهم او په زړه پورې ویډیوګانې هم شته دی تاسو کولی شئ چې هغه هم وګورئ او د راتلونکي ښکلو ویډیوګانو دپاره هم زما چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو همدغسې معلوماتي ویډیوګانې ترلاسه کړئ. نو تر بیا ښې چارې.